کله چې موږ چاته وایو آیا تاسو د یو څه سره حساسیت یعنی الرژي لرئ، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Sind Sie gegen etwas allergisch? Sind Sie gegen etwas allergisch؟ الرژي وایي الرژي یعنی حساسیت ته. او کله چې موږ وایو ډاکټر به ژر تاسو وګوري یعنی معاینه کړي، دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Der Arzt empfängt Sie gleich. او کله چې موږ وایو دوستانو زه له مرچو سره حساسیت لرم، د هر سړي یو حساسیت وي یا الرژي وي، د بادو لوخړو سره وي، سګرټو سره وي، دوک څخه وي، بوی څخه وي، خو وایم زه له مرچو سره حساسیت لرم یا الرژي لرم، دا جمله په الماني ژبه داسې څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.